اور ښار کې ډینګي وبا باندې قابو موندلو په غرض پاکستان کونسل اف ساينټیفیک اینڈ انډسټریل ریسرچ یعنی PCSIR لیبارټریز خپل هلې ځلې توندې کړې دي. د پیښور PCSIR لیبارټریز په ودانۍ کې یو دستوره تابع شوې وه چې پکې د ډینګي نه متاثره تنانو ته د ډینګي ماشینه د بچ کېدو لپاره د یادې ادارې لخوا تیار کړی شوي هربل لوشن او د ډینګي طبي دوران د پلیټلیټس کمی پوره کولو لپاره شربت مفت ورکړل شول. په دغه موقع باندې د PCSIR چیرمن ډاکټر شهزاد عالم ویل چې تیر وختونو کې د هغې د ادارې په کوششونو سره پنجاب کې په ډینګي وایرس قابو موندل شوی وو او دا چې خیبر پختونخوا کې هم هغې خلکو ته مفت هربل داروګان ورکوي. लाहौर में जब इशू हुआ तो ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था और इससे इस्तेमाल करने से जो देखा ये गया कि आपके जो वाइट प्लेटलेट्स हैं वो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं. तो ये हमने पहले भी ज़रा कोशिश की थी जी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की. आज हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. हमारे एक बड़े मोहतरम डॉक्टर साहब फाटा से आए हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ पे उनके पास कुछ 65 के करीब केसेस हैं. वहाँ पे उनको भी हमने ये जो है सिरप दिया है जी. इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हमने मज़ीद अभी और बॉटल्स भी बना रहे हैं जो अपने दोस्तों के ज़रिए हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी. زی خلکو خبر نیوز ته ویل چې د ډینګي وایرس نه په صوبه کې یو شمیر خلک متاثر دي. په کار ده چې دا شربت او لوشن په زیات مقدار کې تیار کړی شي چې هر یو تن د دې نه مستفید شي. کار دا چې په غټه سطح باندې د دې ډیسټریبیوشن او پروډکشن وشي او خلکو ته ملو شي. ګورنمنت هم په دې توجه ورکړي او نور دا چې کوم NGOs دي یا څه نورې داسې ادارې دي چې په دې کار کوي نو په کار دي چې هغه ورکړي دې باندې څه توجه ورکړي د دې دوایي دپاره. یاد دې وي چې دې نړوان دې هم د ډینګي وایرس نه متاثره علاقو کې پاکستان کونسل اف ساينټیفیک اینڈ انډسټریل ریسرچ لیبارټریز عام ولس ته ویړیا داروګان ورکړي دي او دا سلسله به د صوبې نور علاقو ته هم غځولی شي چې ډینګي وایرس نه بچاو ممکن شي. د کیمرمن سردار علي سره عبدالرزاق، خبر نیوز، پیښور.